چرته دا څوک دي نو سی وګورئ الم ترى آیات ان دي کتی دي ال الذي اغسړي طرف ته حاج چې جګړه وکړه ابراهيم عليه السلام سره فی ربه داغه در رب مبارکي چې رب د ربوبیت چاته حاصل دی رب څوک دی یعنی پروردگار څوک دی اختیار بچا سره وي حاکمیت اقتدار اعلی لکه مونږه ځان د لپاره مختلف ربوبیت کلمږه د زمونږه سیاست نه ربوبیت جوړ کو کلمږه ملوکیت ته ربوبیت درجه ورکو ناغه هم د سي جګړه واغ سره هم ابراهيم عليه السلام دغه خبره کوله چې د دې ځمکې د نظام د چلولو اختیار د الله ته حاصل دی د نظام الله را لګل دی هم دغه قائمي هغه ول جنا دا بنئ دا بزماوي داغه الله تعالی کوي مثال بیانوي اندا چې اتاه ورکړو هغه ته الله ولا تعالی الملک بادشاہي ان اتاه الله الملك زګه چې ورکړي والا تعالی هغه ته بادشاہي اظهار کلا قال چې اولی ابراهيم عليه السلام ربي رب زما ان رب زما الذي غزات ربي الذي رب زما غزات يحيي چې ژوند کول کوي و يميت او مړ کول کوي جګړه پڅ ده جګړه پدې نه چې رب اسمانونو کې شته دی او کنيشته جګړه پدې ده چې کم مالک چې د مرګ ژوند کوي هغه مالک ته اختیار د ځمکې د نظام د چلولو حاصل دی هغه نه علاوه بل چاته دغه اختیار حاصل نه ربوبیت درجه باغی ته حاصلای ربوبیت درجه باغی حاصلای ناغه باره کې فرمایي چې زما رب ان زبداغه خبره زکه منما قانون بداغه زکه نافذي قانون بداغه زکه چې هغه مرګ ژوند دغه بلاس کې دی قال اولد بادشاہ نمرود دا نمرود قال اولي اغه انا چې ما اوحي زجوند کول کوما و امید او زه هم مر کول کوما کده دی واقع تاسو تفصیل ګورئ نو سوره انبیاء آیت نمبر 51 نا 72 پوری به تاسو ګورئ سوره انبیاء 51 نمبر نا 72 نمبر پوری سوره انبیاء 250 نوالا تر 2 اویایم پوری په دې کې تفصیل موجود ده 51 نا 72 پوری ټول تفصیل سره کې قصه د نمرود او د ابراهيم عليه السلام دغه مناظره قال اولد بادشاہ انا زچما اوحي زجوند کول کوما و امید او زمر کول کوما چنانچہ یو سړی باندې پانسی حکم شو غیره واستو پری خودو او یو سړی آزاد ګرځیدو غیره واستو مړ کو چې دا ګوري ما وکړل ډېر به وقوفو قال اولي ابراهيم عليه السلام خو پوښو چې دا بدی دلیل باندې خدا خبره ونه شو الله دې اور کمکل سړی ناغه ببل دلیل را پیش کوي فإن الله بس بشکل تعالی یاتی راخجی بالشمس نور لرا رازی نور سرا لفظی معنی ادا سید یاتی بالشمس رازی نور سرا خدا خو لفظی معنی خو حق نه ادا کوي د محاوره او دا په عربي کې خپل یو قاعده ده او موږ ته په دل دي نور اوړي الله تعالی راخجی الله تعالی نور من المشرق د مشرقنا فات بها تراوخ جو اغا من المغرب د مغربنا فبهتا نو حیران اوس پریشان شو سرگردان شو حیران شو الذي اغسړه کفر چې هغه کافر وو انغه حیران شو دا څنګه سوال وکړو چې زما رب دې طرف نه ورسترګه خجی ته دې طرف نه راخجا پته به ولګي والله ولا تعالی لا يهدي لار نخي القوم الظالمين هغه قوم ظالمانو ته نو دا تاغوت وو دا نمرود تاغوت او دې اشاره الله تعالی دا ثابت کړه چې کم بادشاہ تا ته د انور سترګه د دې طرف نه خجولې نشي دغه عبادت بنه کوي هغه عبادت بنه کوي او یا کلذي هغه سړی مره چې هغه تیر شو علی قريه په یو کلی باندې وهیا او هغه کله خاویه پریوته او علی عروشها په خپل چتونو باندې د دینه څه مراد ده نتا سو لیدلې ده لکه دا زموږ د کچګړې کیمپ دینه چې کله افغانستان مهاجرین لاړل نو چتونه متونه د هر څه وران کړل نو دینه مراد دغه سګ دیته مراد یعنی د دیوالونو یا نشانات پاتې وي او چتونو سره د کله وران شوی دیته ویل کی چاغه چتونه پسمه کې پراتی قال اولی د سړی ان یحیی څنګه بجوانده کیدا هذه داخله الله ولا تعالی بعد موتها ورست د کلی د ختمې دونه د دې مرګ نه د دړنګې دونه دا الله تعالی جنگ تیر شوی او دا اشاره شاید عزیر علیہ السلام یا شاید بل یو پیغمبر خبر الله تعالی دا غنوم ذکر کړي نه او اصل کې مراد الله تعالی د نوم ذکر کول لدی اصل مراد په دې خبره باندې پویول دي فاماته بس مړ کړو الله تعالی مړ کړو اغا الله ولا تعالی فاماته الله بس الله تعالی مړ کو اغا
100 عام 100 سل عام کالونا 100 عام سل کالا ثم بیا بعثه اغشوند کړو قال نو ولدتا کم لبث ثمر مدد تیر کړه دلته یو قاعده تاسو واوري ځکه چې مکه ابراهيم عليه السلام قاعده مرادي یو د تجربه یو د مشاهده په دې کې فرق دی بیل به استبارل خو یو ځان په یوما او یو تاسو د قران کریم خیمه او تا په یوما نو پکار دی چې ستا پوینا زما پویا زیاتوي په دې قران کریم باندې نو الا دا ممکن ده چې ته په پویږي الا ممکن ده چې خپل نه پویګم تاسو څومره پویګم او زه څومره پویما چې څومره پویما غومره به پویولې شم چې د شی یا د آیات یا د ټکی معنا ماته ناراضی نه بتا تاسو خیمه اومدارنګي ته د سمخ کیسه ما مقابله کې بل یو عالم دی هغه مقابله کې بل عالم دی هغه مقابله کې بل لوی عالمان دي وسمشتا دي الحمدلله مخکم تیر شي دي دا هغه درجه ده خو یو درجه د پیغمبر ده یو درجه د پیغمبر ده او پیغمبر د خلکو ته د الله تعالی وحدانیت او دغه طاقت د جنت او د دوزخ کیسې واقعي د دې خودل دي نو پکار دا او دا د عقل تقاضا هم دا او دا د انصاف تقاضا هم دا چې دا تان ډیر عملی طور باندې پدی باندې پوي نو چې هغه کله راشي برنا او الله ورته خودلی وي نو تا د هغه بیان په هغه طریقې سره چې تا نه دلیدلی هغه یقې طریقې سره الله حق ادا کولای شي چې هغه عملی طور باندې نمونه لیدلی چنانچه هم دا وجوا چې آدم علی السلام تعالی جنت په خپل او خود چي دا او د شیطان کردار دی ورته او خود چي دا چې دا راشي او مونږ ته او خای چې دا غسی کیږي بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی اسمانونو باندې وګرځاو د جنت هغه کیفیت هم ورته خود د جهنم کیفیت هم خود د ګناګار او هغه سزاګانې ور باندې الله تعالی پسترګو ولې چې داسې دي چونګه هغه بیان کوونکې او اخر بیان کوونکې صلی الله علیه و وسلم نو دی وجنه الله تعالی دغه عملی تجربه وکړه او مشاهده وکړه چې هغه مونږ ته دغه خودلو کې هغه قوت پیدا وشي لکه کله چې ته په یو شی پوېږي نو ستاسو بیان طاقت به بیل وي چې کله ته خپل یقین برابر نه وي نو بیا د بیان قوت بیل وي چې ستاسو د بیان قوت د برابر وي اومدارنګي د دې ځکه د پیغمبر یادنه ورستو یاد وکړي سينوري دي نو دیته الله تعالی د مرګ او د ژوند او د مرګ نه ورستو بیا ژوند کېولو دا کیفیت الله تعالی مشاهده کوله چې ته وګوري چې ستاسو د بیان کې قوت پیدا وشي او ته باندې پوه شو د خلق خیر طریقې سره پوي کړل شي دا حیثیت د پیغمبرانو هغه بنیاد باندې الله ورته دا خودل نو د اصل کاله مړکو چې سال کاله تیر کړل نو را پایڅو نو الله پښتنه وکړه څومره مده دې تیر کړه نو د ورته ویلي د پیغمبر قال اویلی د لبث ما مده تیر کړه ان زو دوما زوما یومن یورزا او بعد یوم یا څه صد ورځنا دغه چې مسخینو د شوه او ما دګر ټیم چې را پاتې وای بدا یو ګنټه دوه به متیر کړی ځان ورځم تیر کړی قال اویلی الله تعالی بل کې لبث تا مده تیر کړه 100 عام سل کاله دې تیر کړل او فنظر اسوغرا الى طعامك اخبل خوراک تا وشرابك او خپل سخاک چیزونو تا لم يتسنى چاغا سخاشي وینه دي يتسنى لم يتغير رنگ او خوند دواړي بدل کړی نه دي او ګره مغه حالت کې څنګه ترکاری چې تار غسته وا مثلا دال ساګر چې چیو او مکه سیدی چې څنګه تار وړي سل کاله نه بعد هم او دې مقابله کې وانظر وګوره الى حمارك اغه خپل خرته سوارلی ته چې کومه راغلو ولنجعلک او دا مونږ دې د پاره کو ولی او دې د پاره نجعل چې مونږ کو کاتا ولنجعلک او دې د پاره چې مونږ جوړ کو تا آیت النخا للناس خلق د پاره وانظر وګوره الى العظام د اډو کو تا دغه چې خر بالکل داغه اډو کې هم رزه شي او دې مقابله کې ترکاری او مغرنګ تاسو پراته کم شي چې زر خرابیدون کې او غاله تعالی ختم کړ اي خپات کړ صحیح سالم او کم شي چې زر نو ختمیدون کې غاله تعالی د خر داسې ختم کړو دا ډول تعالی خدای چې دا زکو حاصل کې او دا ټول تشریح د آیت الکرسی ګوري تو آیت الکرسی باندې پوښوي نو دا ټول تشریح ده چې الله یې کوي نو به داسې کولای شي او چې الله نه غواړي هیڅوک داسې نشي کولای سل کله به څنګه ترکاری ژوندۍ ساتي او سل کله به بعد به یو سړی څنګه را پاتای بیا او هغه بیا په دیم نه پويږي چې ما سل کله تیر کړی دي په دې هم نه پوښوي حیرانی خبره کوم دا د الله تعالی تفصيلات چې الله تعالی بیانوي او مقابله کې الله تعالی طاغوت بیانوي چې هغه دغه سره اوس تاسو واوري بیا
وانظر وګرا الی حمارک